واقیموا الصلاة او قائم کې منځ لرا، وآتوا الزکاة او ورکې زکات، ورکعوا مع الراکعين او رکوع کې د رکوع کوونکو سره. اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوي خلکو ته بالبر په نیکۍ باندې، وتنسون انفسکم او هیروي تاسو ځانونه خپل، وانتم تتلون الكتاب حالانکه تاسو تلاوت کوي د کتاب، افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. واستعینوا او مدد غواړئ، طلب د مدد کوي، بالصبر په صبر سره، والصلاة او په مانځه سره، وانها او یقینا دغه لکبیرة خامخا ډیر دروند دی، الا علی الخاشعين مگر په عاجزی کوونکو، الذين عاجزی کوونکی هغه کسان دي، یظنون چې دوی یقین لري، انهم ملاقو ربهم چې بشک دوی به ملاقات کیږي، ملاقات کوونکی به د خپل رب سره، وانهم او بشک دوی الیه د الله تبارک وتعالى طرف ته راجعون بیرتا ورګرځیدونکي دي. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یا اے اولاد د یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کئ، نعمتی التي زما نعمتنا، التي هغه نعمتنا، انعمت علیکم چې ما انعام کړی دی په تاسو باندې، وانی فضلتکم او بشک ما فضیلت او غرواله درکړی دی تاسو ته، علی العالمین په تمامو عالمینو باندې. واتقوا او اویریږئ یومن د هغې ورځې نه، لا تجزی چې نه بشي لرې کولی، نفس یو نفس، عن نفس د بل نفسنا، شیئا هیڅ، ولا يقبل منها او نه بشي قبلولی د دغې نفسنا، شفاعة سفارش، ولا يؤخذ منها او نه بشي اغستلی د دنه، عدل بدل، ولا هم ينصرون او نبا د دوی سره سمدد کولی شي. واذ نجیناکم او هر کله چې نجات درکوم تاسو ته، من آل فرعون د قوم د فرعون نه، یسومونکم رسول بتاسو ته، سوء العذاب سخت عذاب، یذبحون ابناءکم ذبح کول به زامن دستاسو، ويستحيون او ژوندی به پرېښودې، نساءکم جنکۍ ستاسو، وفي ذلکم او پدې کې، بلاء من ربکم امتحانو دستاسو جانب دستاسو د رب د جانبنا، عظیم ډیر لوی امتحان. واذ فرقنا او هر کله چې جدا کړو مونږه، اشلولو مونږه، بكم ستاسو د پاره، البحر سمندر، فانجیناکم پس نجات درک مونږ تاسو ته، واغرقنا او غرق للمونږه، آل فرعون قوم د فرعون، وانتم تنظرون او حال دادی چې تاسو ورته کتل. واذ وعدنا او هر کله وعدنا چې وعده واغستل مونږه، موسی د موسی علیه السلام نه، 40 لیلة د څلوېښتو شپو، ثم اتخذتم بیا اونیولو تاسو، العجل سخی په عبادت سره، من بعده پس ددنه، وانتم ظالمون او تاسو ظلم کوونکي وئ. ثم عفونا بیا عفو وکړه مونږه، معافي وکړه مونږه، عنکم تاسو ته، من بعد ذلك پس د دینا، لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ. واذ آتینا او هر کله چې ورکړو مونږه موسی علیه السلام ته، الکتاب کتاب، والفرقان او فیصله کن قانون، فرق راوستون کې په مابین د حق او د باطل کې، لعلکم تهتدون د پاره د دې چې تاسو په هدایت باندې شئ، د پاره د دې چې تاسو بیا لار مومئ. واذ قال موسی او هر کله چې اویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته، یا قوم ای زما قومه، انکم ظلمتم بشک ظلم کړی دی تاسو، انفسکم پخپلو ځانونو باندې، باتخاذکم العجل پنیولو دستاسو سخیلرا په عبادت سره، فتوبو الی بارئکم پس توبه وباسئ د خپل پروردگار طرف ته، فاقتلوا انفسکم او قتل کئ ځانونه خپل، ذالکم خیر لکم دا حکم غوره د ستاسو د پاره، عند بارئکم پنځ د خالق او د پروردگار ستاسو، فتاب علیکم پس توبه قبول کړه ستاسو، انه هو التواب الرحیم بشک الله تبارک وتعالی ډیر توبه قبلونکي او رحم کوونکي دی. واذ قلتم او هر کله چې اویل تاسو،
یا موسی اے موسی علیہ الصلوۃ والسلام لن نؤمن مونږ هرگز یقین نکو لکا پتا باندې حتا نر الله جهرتن تر سوچ اونګورو مونږ الله تبارک وتعالى خکارا فاخذتكم الصاعقه نونی ولیتا سو تندر وانتم تنظرون او تاسو ورته قتل ثم بعثناكم بیا مونږ ژوند کړی تاسو من بعد موتکم پس د مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون د پاره د دې چې تاسو شکر ادا کړئ وظللنا او سور کړو مونږه علیکم پتاسو باندې الغمامه د وریزو وانزلنا او نازل کړو مونږه علیکم پتاسو باندې المن ترنجبین والسلوى او مړزان کلو خوري تاسو من طیبات ما د پاکو هغه سيزونو رزقناکم چې مونږ درکړي دي تاسو ته وما ظلمونا او دوی ظلم اونکه په مونږ باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن ودی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکی واذ قلنا او هر کله چې ویل مونږه ادخلوا داخل شي هذه القريه دی کلیتا فكلوا منها نخرید دینا حيث شئتم د کمزین چې تاسو خوښ شي رغدن په فراخی سره ودخلوا الباب او داخل شي په دروازه کې سجدن سجده کوونکی وقولوا او وای حطه توبه دی نغفر لكم مونږ به او بخو تاسو ته خطاياکم خطاګانی گناهونه تاسو وسنزيد المحسنين او زرد چې زیاته بدله ورکوم احسان کوونکو ته نیکی کوونکو ته فبدل الذين ظلموا بدل که هغه کسانو چې ظلم یې کړو قولا دغه خبره غیر الذي قيل لهم غیر د هغنا قيل لهم چې ویل شي ودوی ته فانزلنا پس نازل کومونګه علی الذین ظلموا په هغه کسانو باندې چې ظلم یې کړو رجزا من السماء عذاب د اسمان نه بما كانوا يفسقون په سبب د نافرمانی د دوی په سبب د فسق د دوی واذ استسقى موسی او هر کله چې اوغختلی او موسی علیه السلام لقومه د خپل قوم د پاره فقلنا نوئل مونګه اضرب بعصاك اوخا پخپل کونټه باندې الحجر کانی فانفجرت پس روان شوي منه د هغینا 12 دولس عینا چینه قد علم په تحقیق سره او پیجندلو کل اناس هر یو ډلې مشربهم زید ابوس کل خپل کلو خری واشربوا او اسکي من رزق الله د رزق د الله تبارک وتعالى نا ولا تعثوا او مگر زي فی الارض پزمکه کې مفسدین فساد کوونکی واذ قلتم یا موسی او هر کله چې ویل تاسو اے موسی علیه السلام لن نصبر مونږ هرگز صبر نکو علی طعام واحد فیو طعام باندې فدع لنا ربک دعا غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا یخرج لنا چې روباسي زمونږ د پاره مما هغسو تنبت الارض چې رازرغونوي ازمکه من بقلها لك ساگ وقثائها او بادرنگ وفومها او غنم وعدسها او مسور وبصلها او پیاز قال موسی علیہ السلام ورته فرمایل اتستبدلون الذي آیا تاسو بدلول غواړئ په هغه سیز هو ادنا چې هغه معمولی دی بالذي په هغه سیز باندې هو خیر د هغه سیز په مقابله کې هو خیر چې هغه غوره دی یعنی ادناسیز اخلی او اعلاسیز پریک دی احبطو مصرا دا حکم ورته وشو احبطو مصرا کوس شه دغه خارتا فان لكم فاشتد استاسو د پارا ما سالتم هغه سو چې تاسو غختلی دي وضربت او ورواچ ولې شو علیهم پدی باندې الذلت ذلت رسوایی والمسکنه او محتاجی وباء او اختشوا دوی بغضب من الله فغضب د جانب د الله تبارک وتعالى نا ذلك بانهم زازک چې بشک دوی كانوا يكفرون ودوی چې کفر به کولو انکار به کولو بیاات الله د نخو د الله تبارک وتعالى د آیتونو د الله تبارک وتعالى ويقتلون النبيين او قتلوا بي انبياء کرام بغیر الحق پنا حق ذلك بما عصوا دا په دی وجه چې دوی نه فرمانی وکړه وکانو یعتدون او ودی د حد نه تجاوز کوونکی
ان الذين امنوا بشک هغه کسان چې ایمان قبول کړي دي والذین هغه کسان هادو چې يهوديان دي والنصارى او عیسایان دي والصابئین او صابئین دي من آمن بالله سوک چې ایمان وروړي په الله تبارک وتعالى باندې واليوم الاخر او په ورځ د اخرت باندې وعمل صالحا او عمل وکینیک فلهم اجرهم اشتد د دوی د پاره اجر د دوی عند ربهم پنځ د رب خپل ولا خوف عليهم نبوي سير په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن شي